په آی سی ټي باندې موږ تاسې درسونه شروع کړي په هغې کې 4 درسونه ما ریکارډ کړي وو. نننی زموږ ستاسې 5م درس دی. په دې ویډیو یا په دې درس کې به موږ تاسې په لیکویډیټي پولز باندې خبرې وکړو چې لیکویډیټي پولز موږ تاسې سره څه شی دی، دا څنګه کار کوي، په مارکیټ کې موږ تاسې له دې څنګه استفاده کولی شو یا څنګه ترې موږ تاسې ګټه اخیستلی شو. نو په دې ویډیو یا په دې درس کې به موږ تاسې په لیکویډیټي پولز باندې خبرې وکړو. هغه ملګري چې تیر درسونه یې نه دي کتلي کوشش وکړئ هغه تیر درسونه وګورئ تر څو تاسې له مشکل سره مخ نه شئ. بل هغه ملګري چې نوي دي او دغه ویډیو ګوري او تر اوسه زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما همدغه چینل معراج چینواره در سره سبسکرایب کړئ، زما ټلګرام چینل جوین کړئ او دوهم چینل معراج خان سکیلز هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو نن موږ تاسې خبره کړو په لیکویډیټي پولز باندې. دا چې لیکویډیټي پولز څه شی دی، د دې مخکې زه غواړم چې تاسې ته لیکویډیټي پولز اړوند یوه بله ویډیو هم در وښیم تر څو هغه زما ویډیو تاسې وګورئ. چې هغه ویډیو وګورئ بیا تاسې دا ویډیو وګورئ نو انشاءالله هیڅ ډول مشکل به تاسې بیا په دغه درس کې ونه لرئ او په لیکویډیټي پولز باندې به تاسې په ډېر ښه شکل باندې پوه شئ. ګورئ ما تاسې ته مخکې بار بار یادونه کړې ده که چېرته تاسې غواړئ چې دغه آی سی ټي درسونه په ښه شکل زده کړئ نو تاسې باید زما د اس ام سی یو 10-12 درسونه دي هغه باید تاسې وګورئ تر څو هغه ابتدایي مسایل باندې تاسې پوه شئ نو بیا به انشاءالله په دغه درسونو کې تاسې سره هیڅ ډول مشکل نه وي. نو تاسې به لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته. تاسې چې کله زما چینل ته چې کله راغللی بیا به له دې وروسته تاسې راشئ او پلیلیست برخې ده دا وینئ دلته به پلیلیست برخې ته راشئ. چې کله پلیلیست برخې ته راشئ دلته به تاسې پیدا کړئ ټیکنیکل انالیسیس ان پشتو. صحیح ده، ټیکنیکل انالیسیس ان پشتو درس به تاسې پیدا کړئ. زه دا تاسې ته وښیم، دا به تاسې پیدا کړئ. ګوره ټیکنیکل انالیسیس ان پشتو راوشئ. په دې پلیلیست کې به تاسې ښکته راشئ. ګوره چې ښکته په دې کې راغلی لومړی خو دا چې تاسې دا ټولې ویډیوګانې وګورئ ځکه دا ویډیوګانې ډېرې مهمې دي. بیا به تاسې راشئ دغه 2 ویډیوګانې به وګورئ، بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي. صحیح ده، دا ویډیوګانې به وګورئ او بعد له دې به راشئ او همدغه 5م درس چې موږ کوم نن په لیکویډیټي پولز باندې خبرې کړو لیکویډیټي پولز باندې چې دا لیکویډیټي پولز موږ تاسې سره څه دی. ګورئ تر ټولو لومړی موږ تاسې په مارکیټ کې بای او سیل کېږي. صحیح ده، په یو ځای کې بای کېږي په بل ځای کې سیل کېږي. مطلب که ته بای کوې ستا مخالف چې کېږي سیل کېږي بل څوک. مطلب که ته سیل کوې نو بل څوک له تا سره یو ځای چې کوي له تا سره یو ځای بای کوي. صحیح ده، په دې خبره باندې به ستا ذهن صفا وي چې که زه بای کوم زما په مخالف کې بل کس چې کوي سیل کوي. صحیح ده، نو په مارکیټ کې موږ تاسې سره بای او سیل دواړه کېږي. په اصل کې د لیکویډیټي پولز څخه زموږ ستاسې مقصد او زموږ ستاسې مطلب چې دی هغه اولډ های او اولډ لو دي، یعنی د مارکیټ های او لو زموږ ستاسې چې دی لیکویډیټي پولز دي. صحیح ده، او بله مهمه خبره ده چې لیکویډیټي پولز چې دی په اصل کې زموږ ستاسې لپاره یو ایکسټرنل لیکویډیټي ده، ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ده. یو خبره چې زه باید تاسو ته اوس بیا وکړم چې مارکیټ کار څه کا. مارکیټ کار دا کا چې نومړی مطلب مارکیټ په انټرنل کې مارکیټ کوشش کا چې ایکسټرنل لیکویډیټي ټارګیټ کا. صحیح ده، مارکیټ کوشش دا کا چې په انټرنل کې مارکیټ کوشش کا چې ایکسټرنل لیکویډیټي ټارګیټ کا. چې کله مارکیټ ایکسټرنل لیکویډیټي واخلي بیا کوشش کا چې مارکیټ څه کا، مارکیټ انټرنل لیکویډیټي ټارګیټ کا. له انټرنل وروسته بیرته مارکیټ ایکسټرنل لیکویډیټي چې کې ټارګیټ کی. مارکیټ کار همدا ده، انټرنل ټو ایکسټرنل، ایکسټرنل ټو انټرنل. صحیح ده، نو دې به لیکلو ته انشاءالله ضرورت نه وي. دا خبره باید تاسې په ذهن کې وساتئ چې مارکیټ کار دا کوي چې مارکیټ نوم دی انټرنل لیکویډیټي ټارګیټ کی بیا ایکسټرنل لیکویډیټي. ګوره انټرنل مې تاسو ته وښودل چې په انټرنل لیکویډیټي کې موږ تاسو سره څه راځي او په ایکسټرنل لیکویډیټي کې موږ تاسو سره څه راځي. په انټرنل کې موږ تاسو پر ارډر بلاک، ایفیجي، بریکر بلاک صحیح شو، دا شیان موږ تاسو سره په انټرنل کې راځي او په ایکسټرنل کې موږ تاسو سره څه راځي. په ایکسټرنل کې موږ تاسو سره بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي راځي. صحیح ده، بای سایډ او سیل سایډ په اصل کې لیکویډیټي پولز چې دي هغه موږ سره بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي ده. صحیح ده، هغه تاسو ته په مثال کې هم درښیم بیا په چارټ کې هم درښیم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. ګورئ بیا له دې وروسته موږ تاسې د سمارټ مني سمارټ ټیکنیک باندې خبرې کوو چې په ای سی ام ټي ډایورژن ورته وایو. موږ تاسې په فیب باندې هم خبرې کړو، ورسره په ځینې نور مهمو موضوعاتو باندې خبرې چې 10-12 درسونه ریکارډ کړو بیا زو په هغه 10-12 درسونو چارټ جوړو، ځینې نور مهم موضوعات ریکارډ کړو. نو یعنې تقریبا 20-25 ویډیوګانې به د دې اړوند زه ټولې درته کوم او بعد له هغې بیا تاسې لاړ شئ په مارکیټ کې ځان ټیسټ کړئ چې تاسې تر کومه حده پورې ښه شوي یاستئ. راځو موږ تاسې لیکویډیټي پولز باندې خبرې کړو. د دې لپاره ما یو د شارټګن څخه یو سکرین شاټ اخیستی دی او هماغه سکرین شاټ کې غواړم له تاسې سره خبرې وکړم. ګورئ په دې ځای کې مارکیټ له دې ځای څخه موږ تاسو سره پورته روان دی. په دلته مارکیټ څه وکړل، مارکیټ یو های جوړ کړه. صحیح شو،
مارکېټ یو های موږ سره څه که مارکېټ یو های کریټ کړي، یو های موږ تاسو سره جوړ کړه. او چې مارکېټ په دې ځای کې ډاون راځي، اوس دلته په دې ځای باندې خلک وایي چې دلته موږ سره څه شوی دی، دلته موږ سره په کوچني ټایم فریم کې MSS شوی دی. نو اکثره خلک چې سیل پوزیشنونه نیسي هغه په دې ځایونو کې نیسي کنه. په دې ځایونو کې هغوی څه کوي، په دې ځایونو کې په دې ځای کې په دلته هغوی چې کې سیل پوزیشنونه دوی چې په دې ځای کې سیل پوزیشنونه ونیسي، نو د دوی سټاپ لاس کوم ځای راځي؟ د دوی سټاپ لاس دا های راځي. صحیح ده؟ دوی دا های دلته سیل پوزیشنونه ونیول، دلته دوی چې وکړه، دلته دوی سټاپ لاس کې خود خپل SL دی دلته کې خود هغه مارکېټ راغی تر دې حده پورې، خو دوی په دې ځای کې خپل څه خپل پوزیشنونه چې کړل بیم ان کړي دي، یعنی کلوز یې نه کړل، بند یې نه کړل خپل پوزیشنونه. نو بیا دلته څه کوي، دلته چې کله مارکېټ راشي په دې ځای کې مارکېټ پورته ځي کې حرکت وکړه، بیا په دې ځای کې نور بیران له دې سره یو ځای شي. صحیح ده؟ بیران له دې او دلته خلک چې وکړه بای پوزیشنونه ونیسي په دې ځایونو کې. نو هر کله چې په دې ځای کې خلک بای پوزیشنونه ونیسي، نو خپل SL چېرته ږدي؟ خپل SL په دغه لو کې ږدي. صحیح ده؟ خپل سټاپ لاس په دې ځای کې ږدي. صحیح ده؟ نو کله چې خپل سټاپ لاس دوی دلته کېښوده، مارکېټ لاړ شي هغه کسان چې دلته سیل پوزیشنونه نیولي په دې ځایونو کې او دلته خپل SL ایښي دي، یا په دې ځای کې ایښی دی یا په دې ځای کې، هغه مارکېټ راشي او په د حرکت څخه څه وکړه، دغه حرکت سره د دې خلکو سټاپونه چې که مارکېټ راواخلي. صحیح شو؟ په دې ځایونو کې چې سیل پوزیشنونه نیولي، بیا مارکېټ څه چل کا کلوز نه کړل او دلته دوی بای پوزیشنونه نیولي دي او دلته پوزیشنونه کلوز نه کړل، مارکېټ راځي او دلته د دوی سټاپونه چې که دلته د دوی سټاپونه مارکېټ اخلي په دې حرکت سره، چې اصلا مونږ تاسې دغه ځای ته چې وایو، دې ځای ته مونږ تاسې اوس دا کومه کرښه چې ما کش کړې دې ته البته شارټګن والا چې کوم چا جوړ کړی دغه کرښه یې کش کړې ده، نو دې ته مونږ تاسې څه وایو؟ لیکویډیټي پولز. او دا زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ لیکویډیټي پولز. صحیح شو؟ نو دغه زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ اوس دغه په دې حرکت څه وکړل؟ د دې حرکت وکولی شول چې د دې خلکو سټاپونه چې که د دوی خلکو ټول سټاپونه راټول کړه، بیا دې حرکت څه وکړل؟ د دې حرکت وکړل او دغه د کوم ځایونو کې چې دوی دلته بای پوزیشنونه نیولي او خپل سټاپونه په دې ځای کې مارکېټ راغی او د دې سټاپونه یې څه کړل؟ راټول یې کړل. موږ تاسې اوس دلته کار څنګه کړو؟ موږ تاسې باید کوم ځای کې پوزیشنونه ونیسو. اوس ګورئ دلته موږ تاسې هماغه خبره بیا راځي، بیا تکراري زه تاسې ته کوم. صحیح ده؟ اوس ګورئ مارکېټ په دې ځای کې دوام که مارکېټ دلته ښکته راځي، اکثره کسان دلته چې که سیل پوزیشنونه نیسي او دلته دوی څه که دوی په دې ځای کې خپل سټاپ لاس ږدي. صحیح ده؟ چې کله په دې ځای کې دوی خپل سټاپ لاس کېږدي، نو مارکېټ راشي ډاون، ځکه مارکېټ بیرته ریورسل وکړه، مارکېټ پورته لاړ شي، دلته اکثره خلک بای پوزیشنونه نیسي او دوی خپل سټاپ لاس په کوم ځای کې ږدي؟ دوی خپل سټاپ لاس په دې ځای کې کېږدي. صحیح ده؟ چې کله دوی خپل سټاپ لاسونه په دې ځای کې کېږدي، مارکېټ په دې حرکت کې دغه خلکو سټاپونه چې که دغه خلکو سټاپونه راټول کړه او دوی واخلي. صحیح ده؟ مارکېټ بیرته ډاون راشي او دلته چې هغه کسانو چې په دې ساحو کې بای پوزیشنونه نیولي، نو دلته د دوی خلکو سټاپونه په دې حرکت سره چې که واخلي. اوس د بای سایډ مطلب مارکېټ چې بای طرف ته حرکت وکړه، بای سایډ دا لیکویډیټي وایي، یعنې موږ تاسو ته دې ته بای سایډ لیکویډیټي وایو چې مارکېټ پورته حرکت وکړو، مارکېټ BCL. صحیح شو؟ BCL یا بای سایډ لیکویډیټي مارکېټ دا کلیر کړه، مارکېټ دلته د دې خلکو سټاپونه راواخیستل، بیرته مارکېټ لاندې راغی او په دلته د سیل سایډ کومه لیکویډیټي چې وه هغه مارکېټ په دې ځای کې راټول کړه. اوس موږ ستاسې کار دا دی چې اوس ګورئ دلته موږ تاسو ته باید سیټ اپ کلیر شي چې والا مارکېټ په دې ځای کې څه وکړل؟ مارکېټ په دې ځای کې د دې خلکو اوس مارکېټ دې ځای نه حرکت وکړه که نه، دې ځای پورې دومره حرکت وکړه او دلته موږ تاسې لپاره په دغه شکل باندې د دې خلکو سټاپونه مارکېټ واخیستل که نه. اوس په دلته موږ تاسې راځو او په دې ساحو کې به موږ تاسې سیل پوزیشنونه نیسو او ټارګېټ به موږ تاسې کوم ځای نه کړو؟ ټارګېټ به موږ تاسې دغه خلکو په دې ځای کې چې دی د بایرانو سټاپونه دي، دې ځایونو کې چې هغه کسانو چې بای سټاپونه نیولي دي، دلته د دوی سټاپونه په دې ځای کې اصلا دا سیل حرکت چې کېږي، اوس په ټارګېټ کوو موږ څه د سیل سایډ لیکویډیټي به موږ تاسې دلته ټارګېټ کوو، په دې ځای کې دا حرکت باندې به موږ تاسې دغه لیکویډیټي چې کوو، دغه لیکویډیټي به ټارګېټ کوو. اوس چې موږ تاسې سره دلته دا وشو، اوس په دې ځای کې موږ تاسې مارکېټ دومره حده پورې ښکته راغی که نه. اوس ګورئ په دې ځای باندې ته کولی شې مارکېټ سره انټر شي. صحیح ده؟ همداسې په دې ځایونو کې ته کولی شې له دې مارکېټ سره انټر شي. صحیح شو؟ په دې ځای کې په دې ځای باندې انټر شي او ستا ټارګېټ په کوم ځای ته به ټارګېټ کوې؟ د دې خلکو سټاپونه.
صحیح شو کوم ځای نه کې چې د دې خلکو سټاپونه ایښي دي ستا ټارګېټ په دغه ځای وي صحیح شو نو چې دغه ځای ټارګېټ کې مارکېټ راځي او دلته ستا ټي ښه په اسانۍ سره چی کېږي ښه په اسانۍ سره هټ کېږي زه به راشم او دا به په چارټ کې هم تاسو ته وښیم په اصل کې مونږ تاسو سره لیکویډیټي پولز چې دي یا لیکویډیټي پولز چې دی هغه دغه ځای نه دي صحیح ده دا زموږ ستاسو لپاره لیکویډیټي پولز دی مارکېټ راشي او په دې ځایونو کې د دې خلکو سټاپونه راټول کړه او د دې خلکو سټاپونه چې که مارکېټ واخلي ځو او په دې چارټ کې موږ تاسو په همدغه لیکویډیټي پولز باندې موږ تاسو خبرې کړو او دا اوس په دې چارټ کې رسمو ترڅو تاسو په د لیکویډیټي پولز کوم کنسپټ چې دی په دې باندې تاسو پوه شئ اوس ګورئ فرض کړئ چې د مارکېټ لو زموږ ستاسو لپاره دا نقطه شوه او مارکېټ هی موږ ته یعنې مارکېټ فرض کړئ چې مارکېټ له دې ځای څخه څه وکړل مارکېټ له دې ځای څخه پورته حرکت وکړه صحیح شو مارکېټ پورته حرکت وکړه او مارکېټ په دې ځای کې څه وکړل یو هی جوړ کړه صحیح شو هی جوړ کړه هر کله چې په دې ځای کې مارکېټ ښکته طرف ته راغی نو اکثره خلکو به په دې ځای باندې څه کړي اکثره خلکو به په دې ځای باندې ګورئ زه تاسو ته ښیم ترڅو تاسو پې پوه شئ اکثره خلک به راغلي او په دې ځای باندې به څه کړي دي په دې ځای باندې به هغو سیل پوزیشنونه نیولي صحیح ده په دې ساحه باندې ګوره دلته موږ تاسو څه لرو دلته موږ تاسو یو کوچنک ارډر بلاک لرو صحیح ده اکثره خلک به راغلي او په دې ځای باندې به دوی څه کړي په دې ځای باندې به دوی سیل پوزیشنونه نیولي صحیح شو سیل پوزیشنونه به نیولي او دوی به ټارګېټ دا ځای او دا ځای به د دوی چی دا ځای دا او دا لو به د دوی ټارګېټ او دوی به وایي چې مارکېټ موږ سره نور څه کوي مارکېټ موږ سره نور سیل راځي او مارکېټ په لاندې طرف ته راځي صحیح ده چې هر کله دغه کسان چې په دې ځای کې سیل پوزیشنونه ونیسي دوی اسل چیرته ږدي دوی اسل په دغه های کې ږدي صحیح ده نو دا د دوی لپاره څه دی دا دوی لپاره سټاپ لاس دی دوی خپل سټاپونه په دې ځای کې ږدي نو مارکېټ راغی ښه تر دې ځای پورې راغی خو مارکېټ څه وکړل مارکېټ داسې وکړل چې مارکېټ بیرته لاړ پورته لاړ مارکېټ پورته حرکت وکړ او په دې ځای کې د دې خلکو سټاپونه څه کړل د دې خلکو سټاپونه په دې ځای کې په دغه حرکت سره واخیستل ګورئ په دې ځای کې څه وکړل دغه هغه کسانو چې په دې ځای کې دوی سټاپونه نیولي وو صحیح ده دا به زه لږ غټ کړم تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي ګورئ مارکېټ موږ تاسو سره له دې ځای نه حرکت وکړ صحیح ده مارکېټ پورته روان دی اوس مارکېټ په دې ځای کې ډاون موږ تاسو سره روان شي که نه ډاون دی مارکېټ اوس مارکېټ په دې ځای کې موږ سره اپ روان دی پورته روان دی صحیح ده او مارکېټ په دې ځای کې ښکته حرکت وکړه اوس اکثره کسان چې په دې ځای کې هغوی سیل پوزیشنونه نیسي په دې ځای کې هغوی سیل پوزیشنونه نیسي او ټارګېټ یې کوم ځای راځي ټارګېټ دا دوی دا لو شی کې دا ځایونه دوی ټارګېټ کوي وایي چې مارکېټ راځي او دا قیمتونه به اخلي خو هغه مارکېټ څنګه چالو که مارکېټ راشي تر یو حده پورې تر دې ځای پورې هغه مارکېټ بیرته په دې ځای کې لاړ شي او په دغه حرکت سره چې په دې ځای کې دا کوم حرکت شوی دی دا زه تاسو ته وښیم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ اوس په دغه ځای کې په دې ځای کې په دې قیمت سره څه وکړل مارکېټ په دې ځای کې د دوی خلکو په دې ځای کې خپل سټاپونه چیښو مارکېټ په دې حرکت سره د دې خلکو سټاپونه واخیستل اوس موږ تاسې راځو په دغه حرکت کې موږ تاسې سیل پوزیشنونه نه نیسو اوس موږ تاسې ته سیټ اپ کلیر شو موږ تاسې ته څه شو موږ تاسې ته سیټ اپ کلیر شو چې مارکېټ دلته هغه کسانو چې سیل پوزیشنونه دې ځای کې نیولي مارکېټ د دوی سټاپونه دلته واخیستل دغه اوس دلته چې دا کومه کرښه ما رسمه کړه په اصل کې دغه زموږ ستاسې لیکویډیټي پول دی لیکویډیټي پول زموږ ستاسې په اصل کې دغه کرښه ده نو اوس موږ ستاسې لپاره زموږ ستاسې ذهنیت څه شو زموږ ستاسې ذهنیت کلیر شو چې مارکېټ په دې ځای کې د دې خلکو سټاپونه واخیستل نو چې هر کله مارکېټ د دې خلکو سټاپونه واخیستل مارکېټ په دې ځای کې په تیزۍ سره ښکته راغی او چې مارکېټ په دې ځای کې تر دې ځای پورې په تیزۍ سره ښکته راغی نو موږ تاسې باید اوس سیل پوزیشن ونیسو اوس سیل پوزیشن موږ تاسې په کوم ځای باندې نیسو اوس دلته موږ تاسې ګورئ دلته موږ تاسې کلیر کټ یو اف جي لرو دغه اف جي لرو صحیح ده یو اف جي زموږ ستاسې دا ده بل مارکېټ چې په دې مسیر کې دومره ښکته راغلی بل اف جي خود یې موږ سره له دې ځای څخه پورته راځي تر دې ځای پورې زموږ ستاسې اف جي ده خو فرض کړئ دغه ټوله زموږ ستاسې د غټ ټایم فریم اف جي ده صحیح ده دې ځای څخه تر دې ځای پورې زموږ ستاسې دا اف جي ده ټیک شو نو موږ تاسې چې اوس سیل پوزیشن نیسو موږ تاسې به په کوم ځای باندې سیل پوزیشن نیسو زموږ تاسې به په دغه ځای باندې اوس سیل پوزیشن نیسو زموږ ستاسې ټارګېټ باید کوم ځای نه راشي زموږ تاسې یو ټارګېټ مو دا شو صحیح ده چې دا دلته هیټ شوی دی دا تر همدې ځای پورې اوس په بل ټارګېټ موږ تاسې کوم ځای کوو بل ټارګېټ په زموږ تاسې دغه نقطه یي صحیح ده دا نقطه زموږ تاسې بل ټارګېټ شو صحیح شو او بل ټارګېټ مو زموږ تاسې کوم ځای شو بل ټارګېټ زموږ تاسې دالو زموږ تاسې ټارګېټ شو ټیک شو چې هغه مارکېټ له همدې ځای څخه سیل راغی
له همدې ځای څخه مارکیټ سیل راغی دلته ستا دا ځای چې دا یو ټارګټ دی د ټي پي دا و چې دی درته هیټ کړه، بل ټارګټ دی د ټي پي دا ځای و چې دی هم درته هیټ کړه. خو ستا بل ټارګټ کوم ځای دی؟ ستا بل ټارګټ دا ځای دی او دا ځای دی. خو شاید دا هیټ نشي ځکه مارکیټ ته ستا دپاره 2 ټیپیانې ښه کلیر واخیستې، صحیح ده. نو مارکیټ ستا دپاره 2 ټیپیانې ښه په اسانۍ سره هیټ کړي. بل مارکیټ ګوره دلته نور هم څه چلونه کړي دي. ګورئ دغه لایف چارټ دی، لایف ډیټا ده چې تقریبا د تیرو څو ورځو ډیټا ده چې تاسې په خپله کتلی شئ، دا هر څه پکې رسمولی شئ، انشاءالله هېڅ مشکل به نه وي درته، صحیح ده. ګورئ موږ تاسې بیا خبرې وکړو. اصلا موږ تاسې سره په مارکیټ کې همغه خبرې ته بیرته ځو چې موږ سره په مارکیټ کې سیل سایډ او بای سایډ لیکویډیټي ده، صحیح ده. همغې خبرې ته بیرته موږ تاسې اوړو، خو دلته موږ تاسې دې ته وایو لیکویډیټي پولز، صحیح شو. د مارکیټ اولډ های او اولډ لوپ اصل کې موږ تاسې سره چې دی دا زموږ ستاسې لپاره لیکویډیټي پولز دي. فرض مثال تاسې له همدې ځای څخه چارټ جوړ کړئ، له همدې ځای څخه تحلیل وکړئ، نو انشاءالله تاسې به په ډېر اسانۍ سره په دې باندې پوه شئ. مارکیټ په دې ځایونو کې پوت ته لاړ، صحیح ده. شاید اکثره کسانو په دې ځای کې بای اخیستی، صحیح ده، او هغوی خپل سټاپ دا ایښی. شاید ځینې کسانو په دې ځای کې بای اخیستی، هغوی خپل سټاپونه دا ځایونه ایښي، صحیح ده. خو مارکیټ چې دومره بره تر دې ځای پورې لاړ، نو په دې ځایونو کې په دلته چې مارکیټ ښکته حرکت وکړه، دلته به اکثره خلکو په بریکر بلاک باندې یا دلته به شاید دوی ویلي چې د دې ځای کې موږ تاسې سره MS وشو دا وشول، نو دوی به په دې ځای کې سیل پوزیشنونه حتما نیولي. یعنې اکثره خلکو په دې ځای کې سیل پوزیشنونه، که هغه کسان چې بیا کوچني ټایم فریم ته تللي دي، هغو په 15 منټ کې به هغوی MS کتلی، په 15 منټ کې به هغوی MS کتلی، وایي چې مارکیټ ولا چینج شو، نور مارکیټ ښکته ځي. خو مارکیټ څنګه چلو که مارکیټ راشي دلته راغی تر دې پورې، بیرته یو 2-3 کینډلو سره مارکیټ لاړ، د دې خلکو لیکویډیټي واخیسته، لیکویډیټي پولز څه شو، د دې خلکو لیکویډیټي واخیستله په ده های باندې، او مارکیټ بیرته ډاون راغی. اوس په دغه ځایونو کې چې موږ تاسو ته دغه کنسپټ زموږ تاسې کلیر شو چې ولا مارکیټ د دې هغه کسانو چې دلته سیل پوزیشنونه نیولي د دې سټاپونه مارکیټ راټول کړه، د دوی سټاپونه مارکیټ واخیستل، نور سمارټ مني څه کړه، نور سمارټ مني اوس صحیح حرکت کوي. ګوره سمارټ مني زموږ تاسو لپاره موږ ستاسې سټاپونه اخلي، د دوی کار دا دی چې زموږ ستاسې سټاپونه اخلي. اصلا چې دا مارکیټ چلیږي دا په لیکویډیټي باندې چلیږي، صحیح ده. که هغه کرپټو مارکیټ دی، که هغه فورکس مارکیټ دی، یا څومره ډیجیټل مارکیټونه چې دي، دا مارکیټ چلیږي په لیکویډیټي باندې. دا لیکویډیټي داسې مثال لري لکه په یو موټر کې چې تیل وسي، یا په یو ماشین کې چې تیل وسي، هغه په غیر د تیلو، یو موټر په غیر د تیلو یا بغیر د ګازو څخه هغه نه چلیږي که نه. نو همدغسې لیکویډیټي هم زموږ ستاسې په مارکیټ کې په همدا ډول سره کار کا چې لیکویډیټي په مارکیټ کې د نفتو یا د تیلو په څیر باندې کار کوي. موږ تاسو سره چې په موټر کې تیل نه وسي هغه نه چلیږي، نو چې په مارکیټ کې لیکویډیټي راټوله نشي نو هغه نه چلیږي. په دې ځایونو کې سیل پوزیشنونه خلکو نیولي، مارکیټ راغی د دې خلکو سټاپونه یې واخیستل، چې کله سټاپونه واخیستل مارکیټ راغی لاندې تر دې نقطه پورې. اوس دلته موږ تاسو لپاره اوس موږ سره ذهنیت کلیر شو که نه چې ولا د دې خلکو سټاپونه خو راټول شو، نور مارکیټ چیرته ځي، نور مارکیټ ډاون ځي. راشه دلته ښه په فور هاور کې بهترین EFG ستا دپاره جوړېدی شوه. ګوره بهترین EFG وه دا، ګوره فور هاور کې بهترین EFG ستا دپاره جوړېدی شوه. همدارنګه په 1 هاور کې نو په دغه دوه ټایم فریمونو کې بهترین EFG وه. ته راغلي په دې EFG باندې مارکیټ سره انټر شوي، همدا ځای خپل سټاپ لاس کېښودی شي، همدا ځای خو ډېر غټ سټاپ په نږدې. دلته به تاسې په کوچني ټایم فریم کې یو MS وګورئ، او له دې سره به بیا وروسته موږ تاسې په MS او په نورو مسایلو باندې خبرې کړو. ستا ټارګېټونه کوم ځای شو، دا لو د ټارګېټ شو، او بله د دا لو ټارګېټ شوه، او بله زموږ ستاسې لو دا هم ټارګېټ راځي. خو دلته څه شی دی، دلته د غټ ټایم فریم EFG ده. نو دغه EFG شاید مارکیټ شی که مارکیټ موږ تاسې سره سپورټ که، صحیح شو. اوس دغه EFG ته صحیح ده، دغه EFG شاید مارکیټ موږ تاسې سره څه که سپورټ که. خو په دې ځایونو کې چې دغه ځایونه موږ تاسې ټارګېټ کړي وو، دا هم ټارګېټ کړي وه، دا لو مو ټارګېټ کړي وه، دا لو مو ټارګېټ کړي وه، نو په دې ځای کې داسې خاص EFG یا داسې خاص څه نه وو چې موږ تاسې ویلي وای چې والا مارکیټ شاید په دې ځای کې سپورټ شي که نه. خو دا لو موږ تاسې په ډېر ښه شکل سره ټارګېټ کړي. نو دغه لیکویډیټي پولز او د لیکویډیټي پولز په اړه یو ژوندی مثال چې ما تاسو ته درکړه، صحیح ده. ګیرې به راشي دا ځای به ځان ته خپل EFG مارک کړه، صحیح چې دا زما EFG شو، فیر ویلیو ګیپ مه شو، او خود همدغه کینډل به څه کړه، همدا کینډل به دوی ارډر بلاک دغه کا انتخاب کا، او خپل سټاپ چیرته ږدي، خپل سټاپ په دې ارډر بلاک لو لاندې ږدي که نه.
چې خپل سټاپ کله د اډر بلاک لور لاندې کیږي مارکیټ راشي د دوی سټاپ واخلي او بیرته لاړ شي مارکیټ څه طرف ته بیرته لاړ شي مارکیټ د دې ټي پي طرف ته. ګورئ اکثره وخت موږ تاسو اورېدلي چې یو کس وایي چې مارکیټ زما سیل یې واخیسته او نور لاړ زما ټي پي ته هم ورسېد. دلته موږ تاسو ګورئ موږ تاسو غلطي دا کوو چې مارکیټ کار دی زموږ سټاپونو سره، یعنې کوم ځای کې چې موږ تاسو ډېر سټاپونه کېښودل شي نو مارکیټ کې هغه ځای کې لیکویډیټي ډېره شي، نو مارکیټ ځي هغه ځای سټاپونه د هغې ځای لیکویډیټي څه کوي مارکیټ راټولوي او بیرته ځي خپل مسیر ته ادامه ورکوي. اوس په دې ځای کې دلته اف ای جي شوه، دلته اډر بلاک شو، نو اکثره خلک چې مارکیټ دلته راشي اوس دې اډر بلاک ته مارکیټ راغلی دی اف ای جي ته ګوره په دې کې مارکیټ لږ سپورټ شوی هم دی تر دې ځای پورې تللی، خو خلکو ټي پي دا ځای وه مارکیټ ګوره په دې ځای کې تر دې ځای حده پورې تللی، خو دلته سټاپونه ډېر ورته پراته وو، لیکویډیټي ډېره په دې ځای کې پراته وه، هغه مارکیټ راغی د دې خلکو سټاپونه یې واخیستل او نور لاړ خپل مسیر ته ادامه ورکړه او هغه دی ټي پي هیټ کړله. صحیح ده، په همدې شکل باندې مارکیټ زموږ ستاسو سره کار کوه. صحیح شو، مارکیټ په دغه شکل باندې کار کوه. یا د دغه شارټ ګن کوم انځور چې ما اخیستی دی په دې کې ډېر واضح مثالونه دي. صحیح ده، مارکیټ په دې ځای کې پورته حرکت کړی دی، اکثره کسانو به په دې ځایونو کې څه کړي، په دې ځایونو کې به سیل پوزیشنونه نیولي. صحیح ده، سیل پوزیشنونه نیولي چې کله په دې ځایونو کې ته سیل پوزیشن ستا سټاپ لاس همدا ځای باید تږدي که نه، همدا ځای ستا سټاپ لاس شو، مارکیټ راغی دلته به اکثر خلکو په دې ځای کې په دې ځای کې په دې ځای کې په دې ځای کې بای پوزیشنونه نیولي، خپل سټاپ لاس یې چېرته کېښود، خپل سټاپ لاس یې دې ځای کې کېښود، مارکیټ لاړ د دې خلکو سټاپونه یې هم راټول کړه، بیرته مارکیټ راغی او د دې خلکو سټاپونه یې هم څه کړه راټول کړه. ګورئ مارکیټ کې اوس موږ تاسې چې پوزیشن نیسو مارکیټ په اوس چې موږ تاسې ته سیټ اپ کلیر شو که نه چې د دې خلکو سیل پوزیشنونه چې چا نیولو د دې سټاپونه مارکیټ راټول کړل، راشه په دې ځای کې مارکیټ سره انټر شه او ټارګیټ څه کړه، ټارګیټ دا لو کړه. اوس د دې انځور او د لایف ډیټا چې کوم ما تاسو ته خود دا دواړه یو شی دی. د دې اړوند لیکویډیټي پولز اړوند چا سره مشکل، غوښتنه، پوښتنه، نظر، پیشنهاد، ګوره زه ستاسې نظر، انتقاد، غوښتنه، هر څه چې تاسې په ما لرئ زړور راته په کمنټ کې کوئ که کوم ځای کې کمی زیاتی لرم زه به اصلاحات ځان کې راولم. زه په دې خوشحاله ږم چې ماته یو څوک ووایي چې معراجه ستا په دې ځای کې دا مشکل دی، په دې ځای کې ستا دا مشکل دی، ته دا مشکل لري. زه انتقاد بالکل منم چې په ما باندې یو څوک انتقاد وکړه چې ستا په دې ځای کې دغه مشکل دی او دا د اصلاح کړه، زه هغه بالکل منم چې هر ځای کې تاسې یوه غلطي زما څخه ولیده چې دې ځای کې دا ستا غلطي ده، دا ده ښه زړه باندې یعنې ښه ډاډه زړه باندې تاسې ما ته کمنټ کولی شئ، انشاءالله هغه کومه غلطي یا زه چې شی لرم هغه به زه اصلاح کوم. نو په دې هیله چې په دې موضوع یا په دې درس باندې به تاسې پوه شوي یاستئ.